آیا غواړئ ستاسې هر یو لیدونکی یا هر یو ویو په یو سبسکرایبر بدل شي؟ دا کار ناشونی نه دی. په دې کار سره تاسو کولی شئ خپلې 1000 ویوز یعنې 1000 لیدونکي 1000 سبسکرایبرو باندې بدل کړئ. څنګه؟ نننۍ ویډیو کې طریقه ښیم. السلام علیکم لیدونکو، هیله ده چې ښه روغ جوړ تکړه تازه به اوسئ. عزیز الله کاروان یم او د دغه چینل نه تاسو سره په آنلاین زده کړو کې مرسته کوم. نن به په دې باندې خبره کوو چې د خپل چینل ویوز څنګه په سبسکرایبرو باندې بدلولی شو. خو دې نه مخکې زه غواړم تاسو د چینل د ویوز په زیاتولو باندې خبره وکړم چې په یوه اونۍ کې موږ څنګه کولی شو چې خپل چینل 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایم برابر کړو. دا کار ناشونی نه دی. ما ته یو خاطره را په زړه شي چې کله د پنډۍ په چکري روډ باندې وم او ما سره بل ملګری موږ دواړه د ریل اسټیټ په کمپنۍ کې کار کولو او زموږ کار د هغه یوټیوب ته ویډیوګانې جوړول. نو ما چې هغه ته وویل چې یار یو خپل یوټیوب مې جوړ کړی دی، په هغې باندې به کار کول غواړي، زما سبسکرایبر برابر م چې هغه به وویل نه مړه یوټیوب باندې سبسکرایبر برابرول وایي څه دي. نو ما ورته چې څنګه څه دي؟ نو هغه ما ته ویل چې دا مړه دومره اسانه کار دی چې یوه ویډیو راواله او په یوټیوب باندې واچوه، که ویډیو دار سی او بس تمنیل ور باندې واچو، تمنیل باندې ولیکه چې مست بابي کې ادا او دا واغه ته یو تمنیل ورکه او دا سټیټل ورکه، بیا ته وګوره چې ستاسو څومره سبسکرایبر او ویوز راځي. نو ما ورته ویل دا خو چا خبر نامشروع لاره ده که نه، یعنې داسې څه کول پکار دي چې زموږ د هدف هم لاسته راشي او په داسې یو لاره باندې هم لاسته راشي چې هغه وروسته زموږ په کار هم راشي. یعنې که په دغه څیزونو سبسکرایبر واخلې نو هغه ستا بیا وروستنۍ ویډیوګانې نه ګوري، ځکه چې د به ټاپک یو دم چینج شي بیا هغه نه ګوري. نو دې لپاره اهمه خبره دا ده چې تاسې باید جینوان سبسکرایبر ګین کړئ. هغه جینوان سبسکرایبر په دې باندې ګین کېږي چې ستا کنټنټ خوښ کړي او د هغې نه وروسته ستا چینل سبسکرایب کړي. نو د یوه لاره دا هم ده چې تاسې مثلا وکولی شئ خپل ویو په سبسکرایبر باندې بدل کړئ او هغه سافټویر په اړه هم در سره خبرې کوم. دغه سافټویر نوم followsub.com دی. followsub.com په ګوګل کې ولیکئ او که دا سافټویر کولاو چې دې سافټویر په مرسته باندې تاسو څه کولی شئ، دا تاسو ته اپشن درکوي چې تاسو مثلا کولی شئ د دې په واسطه باندې ویډیو لایک واخلئ، انسټاګرام لایک واخلئ، فیسبوک لایک واخلئ، فیسبوک شیر والئ، ډېر اپشن یې پکې دي. یوټیوب کمنټ، یوټیوب لایک واخلئ یا مثلا یوټیوب سبسکرایبر واخلئ. زموږ پکې پکار دی د یوټیوب سبسکرایبر اپشن. نو په دې کې تاسو اپشن درکوي چې ته کومه ویډیو چې غواړې چاته یې ولېږي هغې URL راوالي او د ټول ناول چې دی پکې اپشن دی چې خپل چینل کوم چینل چې ته غواړې سبسکرایب کړي خلک د هغې URL، نو د هغې خپل چینل URL به راوالئ، په دې پاسنۍ حصه کې به یې واچوئ. په دې حصه کې چې تاسو خپل چینل URL واچولو بیا به د هغې ویډیو یا د هغې پوسټ URL راخلی کوم چې تاسو غواړئ خلکو ته یې ولېږئ او د هغې په کلیک کولو باندې چې ستاسو چینل سبسکرایب شي. نو دا کار چې تاسو کله وکړئ دا یوازې مهمه نه چې تاسو د خپل چینل ویډیو واچوئ، تاسو کولی شئ یو مشهوره ویډیو راواخلئ، یو مشهور پوسټ د چا راواخلئ او هغه چې دی په دې فالو سب باندې لاک کړئ او تاسو لینک جنریټ کړئ. تاسو چې هغه لینک د خپل ملګري سره شیر کړئ نو هغه ملګري ته به ورځي چې دا کنټنټ چې دی لاک دی، نو ته به د ده چینل سبسکرایب کړئ، هلته به کنټنټ انلاک کېږي. نو چې کله هغه ستا چینل سبسکرایب کړي نو د هغې نه وروسته چې دی دا کنټنټ انلاک کېږي. لکه ما زیات تاسو طریقه ښیم، ګورئ دا فکر کوم دا واتساپ دا لینک رالم پیسټ کوم چې پیسټ مې ګوره هلته راځي چې نو که زه چې د دې باندې مثلا کلیک کړم نو چینل سبسکرایب کوم نو کنټنټ انلاک کېږي، بیا راشئ ګورئ کنټنټ انلاک شوی دی. نو په دې طریقه باندې چې تاسو خپل هر یو ویو په یو سبسکرایبر باندې بدلوئ شئ. که تاسو کار وکړئ روزانه یو ښکلي ویډیو راواخلئ، یو ښه پوسټ راواخلئ، هغه فالو سب باندې د خپل چینل سره لاک کړئ او ملګرو ته یې ولېږئ. که ستاسې ملګري غواړي هغه پوسټ هغه ویډیو وګوري، اول باید ستاسو چینل سبسکرایب کړي، هله به هغه ویډیو کولاویږي که نه په غیر صورت باندې هغه نه خلاصېږي. دا یم یو دغه طریقو باندې چې تاسو به کولی شئ څومره زر چې وغواړئ خپل سبسکرایبر او واچ ټایم برابر کړئ. د دې نه بغیر کومې چې هغه رسمي او مهمې خبرې دي هغه تاسو ما په تېره ویډیو کې هم کړې وې چې تاسو ته پکار ده چې خپل کنټنټ په جاري توګه وساتئ، یعنې کنزیکیټیولی کنټنټ اپلوډ کړئ. وګورئ چې ستاسو ویورز څه غواړي، څنګه ویډیوګانې ګوري، هغسې ویډیو ورته جوړه کړئ، په داسې ټایم کې اپلوډ کړئ چې خلک آنلاین وي. ګولډن ټایم کې یو ښه تمنیل ورته انتخاب کړئ، تمنیل ډېر زیات تاثیر لري، ښه ټایټل ولیکئ، ښه ډسکرپشن ولیکئ، ښه ټیګز ورکئ، نو هله به چې دی ستاسې کنټنټ ویوز اخلي
او چې تاسو یو ویډیو هم وایرل شي یو ویډیو نو تاسو د غیبي ویډیو په مرسته باندې کولای شئ چې خپل چینل مانیټایز ته ورسوئ او هغه یو ویډیو تاسو دومره سره راوړي چې د هغې وروسته به تاسو خپل چینل مخې ته بوځي یعنې یوې ویډیو دپاره 1000 سبسکرایبر هېڅ څه نه دي چې راوړي درته او نه 4000 غنټې واچ ټایم 4000 غنټې واچ ټایم څه دي که د یوې غنټې یو ویډیو ستا په چینل کې پرته او 40 کسان یې وګوري دا شوې 4000 غنټې نو دومره څه مشکله خبره نه ده فقط تاسې کنټینټ داسې جوړ کړئ محتوا داسې جوړه کړئ یعنې ویډیوګانې داسې جوړې کړئ چې هغې کې جان واوسي خلک یې وګوري او د خلکو دپاره جالب وي د خلکو دپاره معلوماتي د خلکو دپاره مهم وي په داسې څیزونو باندې نو هله به چې دی په غیر مستقیمه توګه ستاسو چینل ته چې دی ډېر سبسکرایبر او واچ ټایم دواړه راځي نو دا مو زموږ د نن ورځې ویډیو هیله چې تاسو به خوښه شوي او ګټوره به درته تمامه شوي که دا د چینل ګټور ښکاري معلومات درته ګټور ښکاري خپل ملګري را خبر کړئ راویې غواړئ چې یو ځای یو څه زده کړو ډېره مننه